ژوند تل د ګلونو بستر نه وي. کله ناکله ستا پر لار خنډونه، ناکامۍ او سختې ورځې راځي، خو اتلان هغه کسان دي چې د ستونزو پر وړاندې نه تسلیمیږي. که نن ستړی یې، که چا ناامیده کړی او که ځان یوازې احساسوي، په یاد ولره چې هر لوی بریالی انسان هم له همدې لارو تیر شوی دی. عذرونه او بهانې ستا راتلونکی نه جوړوي، عمل، زحمت او استقامت یې جوړوي. نړۍ ستا درد نه ویني، نړۍ ستا لاسته راوړنې ویني. نو پر خپل ځان باور وکړه او باور ولره، خپل هدف ته کلک ودرېږه او هره ورځ د پرون په پرتله یو ګام وړاندې لاړ شه. هغه ورځ به راورسیږي چې خلک به ستا د مبارزې کیسه د الهام په توګه بیانوي. نن هڅه وکړه، ځکه سبا به ستا بریا ستا تر ټولو غوره پیژندنه وي. د لا زیاتو الهام بخښونکو او هڅونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. शिकस्त ही हुआ